د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست له لوري د مزار شبرغان لویې لارې د ویجاړ شوو پلونو د جوړولو چارې پیل شوې. په دغه پلونو 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ولایت د ټولګټو ریاست له بودیجې څخه ورکول کیږي. د یادو پلونو د پرانیستي په مراسمو کې د بلخ ولایت مرستیال په بلخ کې د اسلامي امارت فعالیتونو ته اشاره وکړه او په دې برخه کې د ټولګټو ریاست هڅې وستایلې. د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست رئیس ویل د خلکو ستونزو او اړتیاو ته په کتو یې د مزار شبرغان لویې لارې د نړېدلو پلونو رغول پیل کړل چې په 3 میاشتو کې به دغه پروژه بشپړه شي. هغه پلچکان چې خراب شوي وه د هغو ترمیمات او بعض ځایونه چې هغه کډیان وه یا خراب شوي وه هغه ځایونه موږ جوړوو. دا تقریبا مکمل دا ساحه چې ده 55 کیلومتره ده اوږدوالی دی. په دې کې موږ 8 پلچکه جوړوو نوې او 40 نقطې چې هغه کډیان دي او یا داغونه لري او غټ غټ دي هغه هم جوړوو. په همدې حال کې د دې لارې موټر چلوونکي د پروژې د پیلېدو څخه خوښي ښایي او په بلخ کې د اسلامی امارت مسئولانو هڅې استایي. مشکل داشت، هر وقت موتر بریک میگرفت، دهی جمپ بود دهی جمپ بریک، هر وقت پایه لیک بود. ولی ما میخواهیم که جمپ جور شود، صحیح راحت تیر شویم، راحت بیاییم. این پول بخش ما جور میشه 3 سال میشه که راه آبی ما بند است. در سال ما 200 تاوان میکنم در زمین ما میکردم دیگه. حالی فضل خدا دیگه مهربان شد دیگه می خدای پاک در سر ما مهربان شد راه آبی ما را درست که سلام جوړ میکنه بخیر. د یادې پروژې مسؤلان ډاډ ورکوي چې د ژمنې سره سم به له ځنډ پرته د دې لویې لارې پلونه په اساسي ډول ورغوي. طول پروژه 55 کیلومتر است. در طول 55 کیلومتر 47 نقطه داغگیری و تیر اسفالت دوباره ترمیم میشه و 8 با پلچک احداث میشه از شروع و میاد پروژه هم 3 ماه است. د یادونې وړ ده د بلخ کمربند څخه بیا تر جوزجان ولایت پورې د دې لارې پلونه بیلابیلو ځایونو کې نړېدلي ول چې په اساسي ډول به بیرته ورغول شي. د شمال سیندیزي حوزې رئیس فاریاب ولایت ته په سفر کې د سرحوض بند څخه لیدنه وکړه. نوموړي وویل د دغه بند د ذخیرې پراختیا لپاره به په راتلونکي کې د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا لازم اقدامات ترسره شي. د شمال سیندیزي حوزې عمومي رئیس وویل دغه بند لوړ تاریخي حیثیت لري او کابو 100 کاله مخکې د امیر امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و. دغه په وینا دغه بند پخوا 2500 متره مکعب اوبه زیرمه درلود خو اوس د 15000 متره مکعب اوبو د زیرمې ظرفیت لري. د ښاغلي حاجي حکمت الله په وینا د انرژۍ او اوبو وزارت په پام کې لري چې په هیواد کې ډیر بندونه جوړ کړي او د اوبو د مدیریت په برخه کې خلکو ته غوره خدمات وړاندې کړي. والته د یو بند سربند افتتاح ده، ترمیمات دي نو اسلام تسما په نامه باندې او دغه بند تقریبا سوي دي سیلاب سره. نو غواړو چې هغه د دې ترمیم وشي او کار برابر شي. د هغه په وینا د دغه سفر اصلي موخه له یاد شوي بند څخه لیدنه او د اوبو د زیرمې څرنګوالي او څېړنه ده او په راتلونکي کې په پام کې لري چې د اوبو او برېښنا وزارت له لوري د اوبو د زیرمه کولو د زیاتوالي په موخه لازم اقدامات ترسره شي. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت د فرعي حوزې رئیس ملا مایودین مبارز ویل دغه بند د یاد ولایت د خلکو او د اوبو د تنظیم او سمون لپاره ډیر اړین دی. د ښاغلي مبارز په وینا اوس مهال د یاد بند د امنیت ټینګښت لپاره 2 امنیتي ساتونکي هم ګمارل شوي دي. د بلخ ولایت امنیي قومندانۍ 5مې امنیتي حوزې مسؤلان وایي چې په مزار شریف ښار کې د غلو یوه 15 کسیزه ډله نیولې. د 5مې امنیتي حوزې مسؤلان زیاتوي یادو کسانو څخه 2 رکشاوې هم نیولې چې له خلکو څخه اغلا کړي وي. د 5مې امنیتي حوزې مسؤلان وایي چې په مزار شریف ښار کې 15 تنه غله د 2 رکشاو سره چې له خلکو یې غلا کړي وي ونیول. د 5مې امنیتي حوزې امیر په دې اړه داسې معلومات وړاندې کړل. تیره ورځ الحمدلله 5مې حوزې مجاهدینو د 15 کسه ونیول او د قانون منګولو ته یې وسپارل او دغه 15 غلو سره 2 رکشاوې هم موږ نیولې دي.
د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي چې په تیره یوه میاشت کې د مخدره توکو د قاچاق، غلا او اخلاقي فساد په تور 80 تنه نیولي چې دوسي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي. په مزار شریف ښار کې د ترکستان لوړو زده کړو مؤسسې لخوا د ازبکي ژبې ملي ورځ په یو لړ مراسمو کې ولمانځل شوه. د مراسمو په پایل کې د ترکستان لوړو زده کړو مؤسسې رئیس عبدالهادی قادری د ازبکی ژبې د ملي ورځې په مناسبت خبرې وکړې. بهتر است که ما تمام زبانهایی که در کنار همدیگر هستیم با آغوش همدیگر بپذیریم و از آنها استقبال کنیم. په دغه مراسمو کې همدارنګه یو شمېر ګډونوال وایي چې ازبکي ژبه باید په تعلیمي نصاب کې شامله شي. وروسته یو شمېر ځوانانو د ازبکي ژبې د ملي ورځې په اړه خپل شعرونه او مقالې ولوستلې. درنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.